دا د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ ته داخلیدونکې د خراغلاس لویه دروازه ده چې د ځایي مسافرو، سوداګرو، پانګوالو او اوسیدونکو په مالي ملاتړ جوړه شوې او د پرانیستې په مراسمو کې زرګونو خلکو برخه واخیسته. د پرانیستې ګډونوالو د خراغلاس او خدای پامانۍ یاده دروازه په دې هم مهمه وبلله چې د هیواد یوې مهمې سوداګریزې او ترانزیټي لارې په اوږدو کې پرته ده چې له اوسني بندښت وړاندې ورباندې هره ورځ سلګونه بارونکو موټرو غلام خان بندر ته تګ راتګ کاوه. شاته دروازه چې تاسو ګورئ دا فقط ساختمان نه دی بلکې د دې تر شا د ځوانانو احساس، یووالی او قوت پړ دی. دغه هغه څه پړ دي چې ځوانان په لږ امکاناتو باندې ډېر څه کولی شي. لکه څه ډول چې تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې دغه دروازه د ځوانانو په شخصي لګښت باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ مصرف پرې راغلی دی، جوړه کړې ده. ګربز یوه وړه ولسوالۍ ده. یو مثال د دروازې دا مې تکشه شول چې په دا نادوله و چې ګنه ده په وطن کې آرامي وي او منبر او ولس دا یو دي وطن جوړوي، دا مې ارادات او دا مې وداد د خپل وطن سره. د ګربز ځوانان وایي په ولسي ونډه د دې ولسوالۍ د خراغلاس د دروازې جوړېدل دوی ته دا احساس او جرأت ورکوي چې ولس په خپلو امکاناتو هم په ډېرو برخو کې اساسي کارونه کولی شي. نور سیمې ځوانانو ته دا پیغام و چې که چېرته یو لاس شو، یو موټی شو، راټول شو، نو موږ کړلی شو چې دغه سیمه د خپل هېواد ښایسته کړو. لکه څنګه چې تاسو داسې وینئ چې دغه یو ناوخته د دغې باوجود به ډېر کارونه تاسو نور به شهیدان اوسئ، نور به هم ووینئ، خو که خالي دومره وشي چې موږ او تاسو ټول په اتفاق اتحاد اوسو. د یادونې وړ ده د سیمو د معرفي د نورو سیمو د ورغلو خلکو لپاره د هرکلي او د سیمې د ښکلا لپاره په خوست کې د دا ډول مزینو او اساسي دروازو جوړول یو نسبتا نوی فرهنګ دی چې نوښت د ولس دی او د همدې دروازې په ډول څو میاشتې وړاندې د سیموالو په مالي ملاتړ د ترنوي سیمو ته هم د خراغلاس دروازه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وه. خو د ځایي ښاروالۍ په مالي ملاتړ د خوست ګردیز د لارې په اوږدو کې د یوې لویې او اساسي دروازې د جوړېدو چارې هم بشپړېدو ته نږدې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به یې پرانیسته وشي.